طالبان مخکینی جنرالان د جګړې دایا نه لري. سادات د جګړې میدان کې به سره ګورو. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چاړې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو په ضد د نوې جګړې د پیلولو په اړه د افغانستان د مخکینی حکومت د پوځ د یو جنرال سامع سادات خبرو ته په اشاره طالبانو ویلي دي چې د افغانستان مخکینی ځواکونه د جګړې لپاره هیڅ دایا نه لري. سامع سادات تیر ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې ژر به د طالبانو په ضد د افغانستان د مخکینی ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. هغه ویل چې په دې اړه له یو شمېر پخوانیو امنیتي مشرانو، سیاستوالو او نورو سره په خبرو بوخت دی او له اختر وروسته به د امنیتي ځواکونو د انسجام طرحه جوړه شي. موږ په دریو پوځي، سیاسي او مدني برخو کې خپل اقدامات پیلوو. د ښاغلي سادات دغه څرګندونو ته که څه هم طالبانو په مستقیم ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی، مګر د طالبان د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي که دغه تقلبي جنرالان وړتیا لرلای او د کار خلک وای، هغه اردو به یې ساتلی وای چې د څه باندې 50 هیوادونو په مرستې د 100 میلیارډ ډالرو په لګښت یې ورته جوړه کړې وه. طالبانو د 2020 د اګست په میاشت کې کابل ته داخل شول او د نورو برخو ترڅنګ ورسره د افغانستان تازه په پښو درېدلی 20 کلن پوځي نظام هم نسکور شو. ښاغلي سادات دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو په ضد د دوی د نوي پیلېدونکې مبارزې او انسجام یو مهم شرط دا دی چې هغه خلک به په کې شامل نه وي چې د ده په خبره د جمهوریت په سقوط کې لاس لره، په فساد کې دخیل و او د مالکیت او مبارزې روحیه نه لرله. دا خبره هم وکړه چې په دې نوي بهیر کې به هغه خلک نه شاملېږي چې پخواني جرمي سابقې ولري او باید ځوان وي، ډېر پخواني محسن او غلمو په کار نه دي. مګر طالبانو ویان ښاغلي سمنګاني ویلي دي چې د افغانستان د مخکینی فوج جنرالان په خلکو کې ځای او د مبارزې لپاره دلیل او داعیه نه لري. خو ښاغلي سادات یې په ځواب کې ویلي دي د جګړې په میدان کې به سره ګورو. د طالبانو دغه ویان دا خبره هم کړې چې په نننی افغانستان د هغه په خبره خپل نظام، دولت او مستقل امنیتي ځواکونه لري. خو ښاغلي سادات وایي چې طالبان بدل شوي نه دي، بلکې د ده په خبره بربریت، تکفیر او جهالت یې نور هم زیات شوی او له همدې کبله یې پرېکړه کړې چې په ضد یې ودرېږي او افغانستان آزاد کړي. جنرال سادات د افغانستان د مخکینی حکومت تر سقوط لږ مخکې په هلمند کې د طالبانو په ضد د جګړې مشري په غاړه لرله او بیا کابل ته وغوښتل شو او د امنیتي چارو د تنظیم او انسجام مسؤلیت ور وسپارل شو. دا مهال په افغانستان کې یوازې د مقاومت جبهه ده چې په پنجشیر او د جبهې د مشرانو په وینا د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د طالبانو په ضد جګړه کوي. خو طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی او نورې ستونزې به هم حل شي. طالبان د 2023 د اګست په 15 کابل ته داخل شول او تر دې دمه کوم هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پای را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.